بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو د متلونو، محاورو او د وینایي الفاظو زموږ ښودنې وکتې. دا اوس مې یو نوی پروګرام راوړی دی. دا هغه لفظ دی لکه د زړه لفظ استعمال چې په فني لحاظ سره به دا غلطي، په معنوي لحاظ سره به صحیح، لکه بنده به پرې پوهېږي. که موږ چېرې هغه لفظونه صحیح وایو نو به بیا غلط راځي، د صحیح لفظونه غلط راځي او غلط صحیح راځي. دا تاسو ته اوس وضاحت کوم او راځئ چې وګورو. لکه د زړه لفظ دی، موږ وایو زړه دې وچ وه. چاته چې خیرې کوو یا دغه کوو نو موږ ورته وایو زړه دې وچ وه. دا زړه چوي نه، مطلب دی چې ستړی شه یا ناجوړه شه، دا داسې خیره ده. او دا مونږ وایو چې زړه دې وچ وه، دغه په ټول وجود کې مونږ زړه یادو. ښه، بل ځای کې وایي زړه دې راله پوخ کړه، زړه دې راله پوخ کړه، زما دې صبر ختم کړه، صبر دې راله تمام کړه. دا کار د کېدو نه دی. او دلته مونږ وایو چې زړه دې راله پوخ کړه، زړه پخېږي نه. او زما تمه ختمه شوه، صبر مې ختم شو، نور برداشت راکې نشته. د دې دا مطلب دی. او په ساده الفاظو کې زړه دې راله پوخ کړه، خلک پرې پوهېږي ښه صحیح. ښه، بل ځای کې د زړه استعمال دی، زړه مې ترې تور شو. اوس تور هم معنی بدل ورکوي او زړه تورېدل. لکه مطلب دی چې زما په ذهن کې د هغه سړي اهمیت ختم شو، زما په ذهن کې د دغه سړي اهمیت ختم شو، نو موږ وایو زړه مې ترې تور شو. تورېدل معنا لکه صبرېدل، بس ختم، ما معنی. او که موږ په صحیح دغه کې وایو نو به بیا غلط راځي. چې موږ وایو چې یاره مازغه مې ترې تور شو، داسې نه شو ویلی. او دې سره صحیح راځي. دا اوس هغه وینایي الفاظ دي. ها، زړه مې ترې موړ شو، دغه ځای کې هم دا معنی ورکوي چې زما ترې بس زړه موړ شو، صبر شوم ترې، نور مې ورسره زړه زور نشته، بس خبره ختم. نور مې په زړه کې نه راځي، زړه مې ترې موړ شو. ښه، په بل ځای کې په زړه مې یره راغله. یره چې دی دا په ذهن کې راځي، مغزو کې چې دماغ کې سړی ویرېږي، سوچ وکړي. دا څومره د یرې مرضونه چې دا د سوچ سره تعلق ساتي او سوچ د دماغ سره. او دلته مونږ وایو چې په زړه مې یره راغله. او دا په دې که دا مې چاته ووایي نو بنده پرې پوهېږي. او که زه یم چې په دماغ مې یره راغله نو هغه ډېر خوند نه کوي، مزه به وله نه ورکوي. ښه، زړه مې درزېږي. دا زړه درزېدل یرې ته وایي په یره کې. خو که دا داسې چې زړه مې ډېر زیات تیز درزېږي نو بیا هم لا ټیک دی، زړه خامخا درزېږي. او زړه چې کله ودرېږي انسان مړ شي. زړه درزېدل دا د ژوندي سړي دپاره وي. او د زړه درزا مې تیزه شوه نو بیا سړی معنی ورکوي چې یاره بس یره راباندې زیاته شوه راله. بل ځای کې دی زړه مې دوړېږي، دوړېدل، زړه دوړېږي نه. دا هم دې ځای کې په بنده باندې یره راځي. په دې خبرو ته چا سوچ نه دی کړی چې یاره دا خو مونږ چې څه وایو نو دا دې دا دغه نه دی فني لحاظ سره، بلکې معنوي لحاظ سره مونږ معنی ته یادو نو مونږ ته صحیح یادو. چې زړه مې دوړېږي، یره راباندې راځي، هیبت راباندې راځي. زړه مې تخنېږي، زړه نه تخنېږي. هلته معنی دا ورکوي چې یاره یعنې زه بورډ کار نه شم کولی. ښه، تلو ته مې زړه کېږي. خو زړه خو د غوښې داسې ماده ده چې دا وجود ته وینې سپلای کوي، پمپینګ کوي. اوس تلو ته مې زړه کېږي مطلب دی چې په مغزو کې مې یو خبر راغله چې ځمه، نو دا دغه معنی ورکوي. او دلته مونږ وایو چې تلو ته مې زړه کېږي، مطلب دی چې ذهن کې مې راغله چې لاړ شه، تلل پکار دي. او دلته په وینایي الفاظو کې بیا مونږ بدل وایو
ها پلانکې مې د زړه ټکور دی، زړه ته سکون راکړي، زړه ته آرام راکړي، د زړه ټکور دی، د مینې الفاظ دي. او ټکور چې دی نه هغه ځان له شی دی او زړه له څوک ټکور نه ورکوي. دا هم د دماغ سره تعلق ساتي، د وجود سره ساتي. ها بل که موږ داسې څه خوراک مراک څه مسالېدار وخورو نو موږ بیا وایو زړه مې سوځي. زړه سوځي نه، معده سوځي. موږ معدې ته هم زړه وایو، دماغ ته هم زړه وایو، او په هر ځای کې موږ د زړه استعمال ډېر کړی دی چې زړه مې سوځي. دا د معدې نقص دی، معده سوځي. ها بل ځای کې دی زړه مې خوشحاله دی. په زړه کې داسې څه قوت نشته د خوشحالۍ او د خفګان، دا په دماغو کې. او موږ وایو چې زړه مې خوشحاله دی. زړه نه خوشحاله مطلب دا دی چې زه خوشحاله یم. هلته موږ زړه یادوو او وایو چې زړه په وجود کې د ټولو اعضا باچا دی، ځکه چې هغه وینه بنده کړي نو بس انسان ختم شي. هغه غار دی ته وینه سپلی کوي. موږ وایو زړه مې خوشحاله دی، یعنې زه خوشحاله یم. ها خوراک ته مې زړه کېږي. او زړه کېدل او زړه نه کېدل، دا چې معده تشه شي نو بنده خوراک ته دغه پیدا شي، اشتها پیدا شي چې خوراک مې وکړی، معده خوراک غواړي. او موږ وایو چې خوراک ته مې زړه کېږي. په دې بنده ښه پوهېږي، ښه په اسانه، حالانکې په نه لحاظ سره غلط دی، خو بیا هم پرې پوهېږي. زړه مې پرېوته، یعنې ویرېدم، هیبت واخیستم، یار راباندې راله. خو زړه پرېوځي نه، هیبت راتلل دا هم د دماغو سره تعلق دی. یار راتلل چې مازغه کې دا راله چې ما باندې یار راله. ښه زړه مې خراب دی. دا چې معده خرابه شي هغې کې نقص راشي، بنده باندې الټۍ ولګي د خرابېدو په وجه. نو دې د زړه سره هېڅ قسم څه تعلق نشته د معدې سره. هغه ځان له خپل کار کوي، معده ځان له کار کوي. دا ډایجسټیو سیستم دی، په هغې کې نقص راشي د هضم، نظام هضم کې، نو زړه خراب شي. نو موږ وایو چې زړه م خراب شو، دا معده خرابه شي. ها بل ځای کې وایي زما زړه ته وګوره، یعنې زما دپاره دا کار وکړه. په دې لپاره موږ لفظ استعمال کړی زما زړه ته وګوره. زړه ته څوک نشي کتلی، بلکې د انسان مخ ته ګوري، د هغه خاطر ته ګوري. دا د هغې لپاره استعمالېږي چې زما زړه ته وګوره، زما خاطر وکړه، زما لپاره دا کار وکړه. ها بل ځای دی زما د زړه لپاره واخله. چاته څوک څه ست کړي د خوراک، چیو میو، بسکټ، روټۍ، نو چې هغه خوري نو بیا ورته وایي چې که صبر کوي هغه لکه چې موړ شوم، دا ورته وایي چې زما د زړه لپاره واخله، یعنې زما لپاره پکې واخله، زما هغه وکړه. او دلته هم د زړه استعمال راغلی دی. او بل ځای کې لکه بنده څنګه راشي نو ورته وایي اوس مې په زړه کې تېر شو، اوس مې زړه کې رالی. دا په زړه کې نه راځي، دا دماغو کې راشي. حقه دماغ سیستم روان دی او مونږ یادو زړه، زړه کې مې راغلی، زړه کې نه راځي. ها زړه کې مې اوسې. مونږ چې وایو چې په دې لاشعور کې زموږ خبرې پرتې، خلک پکې پراته وي، رشتې ټول دغه دا پر لاشعور کې پراته. لکه مونږ بلا مو د پس څوک ووینو نو هغه خبرې د لاشعور نه شعور ته راشي. نو دا هغه دغه دی چې زړه کې مې اوسې، نو مونږ دا هلته اوسي دماغو کې. او دلته مونږ ښه صحیح وایو، که ما وایو چې دماغو کې مې اوسې بیا خوند نه کوي، دا به خلکو ته غلط ښکاري. ځکه چې هغه صحیح دی دا غلط ښکاري، دا چې غلط دی نو دا صحیح ښکاري. زړه کې مې اوسې. ها زړه مې ته صبر شه، یعنې د یو کار نه لم وړېدل. او زړه مې ته صبر شه، یعنې تمه مې ته ختمه شوه. نو دلته چې د چا نه ختمېدل د یو څیز نه، د یو کار نه، نو مونږ هلته دا استعمالوو چې زړه مې ته صبر شه. ها بل ځای کې د زړه زور مې نشته،
بیا ما خبره شوه چې دماغو کې دا راغله چې یاره زه دا کار نشم کولی او حوصله بېلي دا بیا خلک وایي د زړه زور مې نشته. نو د زړه زور مې نشته، د زړه زور وي په دماغو کې دا خبره راشي چې دا نه کېدو دی. نو په دې وجه دا هغه لفظونه دي چې ما تاسو ته ووایي چې که په ما د ګرامر په نه لحاظ سره وګورو دا غلط دي، ټول غلط دي. زړه مې درزېږي، زړه مې دوړېږي، زړه مې تخنېږي، زړه مې کېږي، خو په معنوي لحاظ سره ته خلک ښه صحیح مطلب ولي. او امید لرم چې دې پروګرام په خوند به پوه شوي وي. بل ځل به په بل پروګرام کې هم دغه شان لفظونه یا به بل شي بله دا به د هغې استعمال به بل شاني، لکه لفظونه به لیکلي یو شاني معنی به بل شان ورکړي. او انشاءالله چې زموږ دا سلسله به دغه شان جاري او څوک چې زموږ د چینل کې نوي راغلي زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو مشورو نه هم خبروئ په کمنټ کې چې موږ ته پته لګي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، د الله په امان.